پوهېږم چا چې د ګنډم سټایل په نوم سندره اورېدلې، اما یو وخت کې د ټولو په خولې وه. او جالبه خبره دا ده چې دا سړی ځکه مشهوره شو چې فیک ویو یې درلوده. یعنی کوم چا چې دا ویډیو لیدلې وه، هغه په اصل کې یو کمپنۍ وه چې په ساختګي شکل یې خلکو ته ویو ورکولې. یعنی دا سړی په جعلي او قصدي شکل مشهوره شوی و. مثلا یو نفر ماته راځي وایي چې زه کولی شم ستا ویډیو ته 1 بیلیون ویو پیدا کم، او په دې شکل به ټول خلک وایي چې د شکیب دې ویډیو کې څه شی دی چې 1 بیلیون خلکو لیدلی، نو ته به مشهوره شي. اما لومړی 1 بیلیون خلک چې کله ستا ویډیو ګوري، دا به په اصل کې د کمپیوټر لخوا جوړ شوی یو پروګرام وي چې تا ته جعلي ویو درکوي. اکثرا هغه خلک چې اوس شهرت پسې دي، یا اکثرا هغه خلک چې اوس غواړي خپل تولیدات مشهوره کړي، په همدې شکل جعلي شیان اخلي. مثلا جالبه خبره دا ده چې ځینې فیک ټیک ټاک ګروس ورته وایي، یا په ټیک ټاک کې هغه خلک چې وایي زه ډېرې پیسې لرم یا زه ډېر مال لرم، جعلي او ساختګي لمبرګینۍ اخلي، په خپلو کورونو کې ږدي او د هغې لمبرګینۍ په منځ کې کیني یا یې په مخ کې درېږي او خلکو ته وایي چې غریبانو زه تر ټولو پیسه داره یم. پس په ټولنیزو رسنیو کې په هر شي باندې باور مه کوئ او فکر مه کوئ چې ټول خوشحاله دي، یوازې تاسو خفه یاست. اصلا داسې نه ده.